دا د افغانستان د مهاجرونو وزیر ښاغلی خلیل حقانی ده چې کله وینا ته جګېده څادر یې له ځانه لرې کړ. د په جګېدلو سره د ښاغلي حقانی څادر له چوکۍ څخه لاندې ولوېده. ترڅنګ یې د ملي دفاع سرپرست وزیر ښاغلی مولوي محمد یعقوب مجاهد ناسته. مولوي محمد یعقوب مجاهد د ښاغلي خلیل حقانی څادر راوچت کړ او بیرته یې په چوکۍ کې سم کېښوده. دغه دوه وزیران د ځینو کړیو لخوا د دوه بېلابېلو ډلو او دوه مخالفو نظر لرونکو په توګه معرفي کیږي چې یو یې د حقانی شبکه او بل یې د کندهاریانو په نوم معرفي کیږي. که چیرې دې ویډیو ته موږ وګورو چې د یو وزیر په کچه د یو بل وزیر څادر راخیستل او سمول، له دې څخه ښکاره معلومیږي چې د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ څومره صمیمیت موجود ده، څومره د کشر او مشر توپیر کوي او څومره یو بل ته احترام لرو. که چیرې همدا ویډیو په نظر کې ونیسو نو موږ ته به دا جوته شي چې اسلامي امارت یو واحد صف ده. در صورتی که ممنوعیت یک مسئله را بیان میکند باید یک راه سالم و صحیح را هم باید دیگه به مسلمان ها نشان بدهد و بگوید که این راه نادرست است، ولکن اگر به این راه میری این راهی درست صحیح است. از این خاطر مسئولیت علمای زما ویناس کوم په کابل پوهنتون کې سوې ده، هغه د رسنیو فعالیتونو د رسنیو د انتقادونو په اړه واسي هغوی لپاره ما وضاحت وکړ چې څوک هدف نه و کوم د باندنۍ کړۍ سي هغه نه سو استفاده کوي. دوی باید د ارمان ګور ته ویسي اسلامي امارت په منځ کې د کوم درز وي یا مخالفت وي یا خدای مکه کوم ستونزه پیدا سي به اطمینان ورکوم چې په هغه باندې هیڅ کوم تضاد دی وینا چیرې نه دراغلی. هر مشر څه غږیږي هغه د خپل مورد پاسه ماکه چې دا ولس د ما د لاسه ازار وي من ځانونه دومره حقداره بولي چې خپله رایه خپل فکر دومره باندې حاکم شوی دی. د ټول نظام چې لنچ کول، هدف کول، بدنام کول، منحصر کول، دا په مزاج کې بس یو ابتکار، یو رایه، یو اساس جوړ شوی دی. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. ځل بیا دا مسله راپورته شوې چې ګواکې د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ سخت اختلاف ده. دوی په دې استناد کوي چې ګواکې د اسلامي امارت مشرانو د میډیا پر مخ په یو بل باندې سخت انتقادونه کړي دي او یو بل یې تورن کړي دي. دغه خبرې وروسته له هغې راپورته شوې چې کله د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی خوست کې یو مدرسه کې وینا کوله. په دغه وینا کې ښاغلي حقانی وویل چې نن باید ځان د دومره حقداره ونه بولو چې خپله رایه او خپل فکر دومره حاکم سي راباندې چې ټول نظام چیلنج کړو او انحصار رامنځته کړو او یا هغه څه مو چې په خپل مزاج برابر وي ویې کړو. نوموړي همدارنګه وویل زموږ مسؤلیتونه د ولس پر زخم د ملهم کېښودل دي. کوچنی او متشدد فکر زموږ له ولس څخه موږ لرې کوي. داسې دیکتاتوري باید ونه کړو چې خلک په نظام پسې خیرا وکړي او ووایي چې له دې خو تېر نظام ښه و. په لوی لاس باید خلک کفر، الحاد او جهل ته مجبور نه کړی شي. د دغه ویناو څخه وروسته ښاغلي ذبیح الله مجاهد په کابل کې رسنیو ته په یو وینا کې وویل چې انتقاد باید په پټه وشي او هغه انتقاد چې په پټه وي هغه مؤثر وي. هغې څخه دا مطلب واخیستل شو چې ګواکې ذبیح الله مجاهد ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی ته په دې اړه ویلي او اشاره یې ورته کړې ده چې انتقاد د ښکاره او د رسنیو پر مخ نه کوي. خو راځو، آیا رښتیا هم د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ اختلاف شتون لري؟ اسلامي امارت یو واحد صف ده. هغه څه چې اسلامي امارت یې تر اوسه کلک ساتلی او اسلامي امارت ته یې د دوهم ځل د بریا چانس ورکړی هغه د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ اتفاق او د یو بل اوامر په ښه توګه منل دي. که د افغانستان سیاسي جریان ته ومومو، ټول هغه کسان چې راغلي وو بیرته لاړل په هغه شکل چې افغانستان ته یو ځل حکومت کړی هیڅکله هم په دویم ځل په هغه ډول حکومت کې راڅرګند نه شول، که خلقیان وو، پرچمیان وو یا هم مجاهدین وو. خو یوازینی اسلامي امارت ده چې الله تعالی دوهم ځل چانس ورکړو، یو ځل بیا په هغه ډول لکه څنګه چې حاکمان وو الله تعالی ورته افغانستان وسپاره. دغه ډول خبرې که څه هم خلیفه سراج الدین حقانی کړي دي او یا د اسلامي امارت نور مشرانو کړي دي، عادي د نظر اختلاف ده. دا په دې معنا نه ده چې ګواکې اسلامي امارت مشران د خپل مشر امیرالمؤمنین څخه سرغړونه کوي.
همدا ډول دغه خبرې د افغانستان د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم د شورویانو د وتلو په ورځ وکړي. هغه وویل چې د ولس مشروع غوښتنې باید ومنو. همدارنګه د قانون او پټرولیم وزیر شیخ شهاب الدین دلاور وویل چې ازادي د ولسونو له لوري اخیستل کیږي او د مشرانو لخوا له لاسه ورکول کیږي. خو راځئ د اسلامي امارت د مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد څخه واورو چې آیا د مشرانو دغه ډول نیوکې واقعا د دوی ترمنځ یو اختلاف موجود ده او که نه ده موجود، او که چیرې موجود وي نو څه ډول اختلاف ده. همدارنګه ښاغلي ذبیح الله مجاهد د دې خبرې وضاحت هم ورکړی ده چې هغه رسنیو ته ویل چې انتقادونه باید په پټه. آیا د ښاغلي ذبیح الله مجاهد د وینا مطلب ښاغلي سراج الدین حقانی و او که نه؟ له ښاغلي مجاهد څخه به په دې اړه هم واورو. هیله ده د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ. واقعیت دا ده چې د اسلامي امارت صف یو ډېر ټینګ مضبوط او متحد صف ده. یو فکر او یو ایډیالوژي او یو عقیده او یو باور لري ټول غړي، که مشران دي که کشران. او بل دا چې ټول د اسلام احکام او شریعت او فقهي احکام ته ډېر ټینګ التزام لري. نو زه فکر کوم چې هغه تصور نن سبا په ځینو اړخونو کې موجود یا ځینې وایي فکر کوي چې اختلاف ده. دا سم نه ده، ځکه د 60 کلونو په جهاد دور کې ډیرو جهادونو هڅه وکړې، استخباراتو هڅه وکړې، پیسې مصرف کې اختلاف جوړ کړ، ولې نتیجې ته ونه رسیدل. دا هغه یو ناکامه هڅه ده. یو د نظریاتو اختلاف او تفاوت یو د اصلاحي بیانونه دي یا یو خیرخواهی ده او نصيحت ته یو بل تکیږي او یو اختلاف او لار جلا کول او فکر جلا کول دي. تاسو څه فکر کوئ دا څرګندونه چې د طالبانو ځینو چارواکي کوي، د کابینې مهم غړي کوي، دغه د نظر اختلاف تاسو بولئ او کنه فکر کوئ یوازې د سپارښتنو او نصيحت بڼه لري چې په غیر مستقیم ډول خپل مشرتابه ته کوي؟ نو هغه مسؤلیت لري، هر څوک د خپل مسؤلیت په دایره کې خبریم کوي. او بل دا چې ټول افراد د صف خلک دي، دا صف متحد ساتل او دا صف قوي ساتل او دا رس حکومت ولې په خړ ډول باندې په مخ وړل، دا د ټول مسؤلیت دی اړه او علي وي او د موانع په اړه باندې خیرخواهي وي. دا ټول هغه سپارښتنې دي، خیرخواهي ده او یو د بل سره د نظریاتو شریکول دي چې دا عادي ده په ټولنو کې، دا ضرور ده. او هغه ټولنه کې یو غږ اوریدل کیږي، یو شکوه او یو نصيحت او یو خند اوریدل کیږي، دا خیر ته وي. خو زه اطمینان ورکوم چې هیڅ کلم د اختلاف معنا نه لري او ان د اسلامي امارت صف دومره کمزور دي چې داسې درز کې پیدا شي نه. دا زموږ مسؤلین خدای دې مکه داسې روزل شوي دي چې هغه د مشر نه تمرد وکړي، د شریعت احکامونو د سرغړونه وکړي او خدای مکه د وحدت په اهمیت پوه نشي. دا واحد صف سره مات کې خدای نه خصوصا پکې دې مورد د احکام هغه په ټول تطبیقيږي سره کوم چې لازم وي او هغه بل د شریعت او د اسلام د احکامو خلاف کوم حکم نه کوي څوک سره خلاف. البته د مصالح موضوع د دینو مواردو کې د اصلاحات موضوع دا جلا د هر اداره کې استونزوي، باید اصلاحات راسي، د خلکو غږ ډیر واوریدل شي، د خلکو سره شفقت ډیر وسی. دا د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله غوښتنه او تاریخ برداشتونه نامناسب د برداشت دغه وضعیت سم نه کیږي د باندې برداشت. مثلا قانی صاحب کوم خبرې وکړه په خپل ځای باندې قیمتي خبرې وي د ټولو لپاره یو درس پاندو، ولې ما کوم خبرې په کابل کې هغه اصلا د ما منظور نه قانی صاحب نه دغه خبرو جوابونه د خبر ته کلامل د کوه کلامل نه وخت زما موضوع د رسنیو په ازادي، د رسنیو په انتقاد، د رسنیو لخوانه په فعالیت باندې و. مجاهد ملمنو محترمین ته هم سلام وایم. وعلیکم السلام. دا خبره باید وکړو چې توپیرونو یا د اختلاف کوم مقصد وي ځنه اخیستل دا سم نه ده. زه نه تاییدوم. الحمدلله اسلامي امارت یو واحد صف ده، د واحد هدف لپاره من سره غلي دا واحد قیادت لري او هر څه چې هغه د یو رهبری لارښوونو لاندې وي. او البته د نظریاتو تفاوتونه کله کله په یو مورد کې نظر څرګندول او مشوره وړاندې کول ته د اختلاف په معنا هیڅ کله نه ده. او کوم موارد تم تاسو په مقدمه کې یاد کړئ هغه یو هم د سینې دي چې په مکه د مشرتابه په وړاندې باندې څه واقعي وي او یا د اختلاف معنا ولري، بلکې د امارت ټول مسؤلینو ته چارواکو ته
دا مشوره ورکړل شوې چې باید زغم ولري، باید انحصاري فکر ونه لري، باید د حکومتداري خېبانې ته متوجي شي، خلک تکلیف نشي له حکومت نه ورغانونه دي مسولیتونه ادا کړي. دغه هغه توصیې دي چې مشران مطلب لدی خبرې څه دی چې وایي چې دیکتاتوري یو خبره باید موږ واورو چې د ځینې د باندې جهاتونه یا تیرې یا امرسنۍ یا هر څوک سوي هغه د خبرې نه مطلب غلط اخلي او بیا په تفسیر کې هغه موضوع ګرځي. دغه باید موږ ته متوجي اوسو چې موضوع هغه څه نه وي. د حقانی صاحب په شمول ټول مسؤلین اسلامي امارت د مشرتابه کلا کې اطاعت کوي، هغه خپل امیر بولی، هغه خپل مشرتابه بولی او دغه د فرامینو ګام په ګام رعایت کوي. نو دا هیڅ کله د اختلاف په معنا البته مشورې نظریات یو مثبت فکر ورکول دا د هر مسلمان کار دی، بل مسلمان ته ورکی دا کومک ته همکاري د مشرتابه سره هم لبل همکار سره هم لکشر مسؤل سره هم قانون صاحب ټول خبرې په عموم کې د امارت په مسؤلینو باندې تر کې دی غوته توصیه کوله چې باید په هیڅ اداره کې د دیکتاتوري فکر نه معنا دا نه یو زه وکم یا زه توام دغه ټول منی. نو خبره د ته په خپل متوجه ده، نو معنا دا چې خدای هم مشرتابه کې راځي دی د کورنۍ او چارو وزیر دی، سرپرست وزیر دی، نو بیا ولې په ځان باندې دا انتقاد کوي؟ هدف څه دی؟ دا خبره د ځان تم کړي په دې معنی چې زم باید د دیکتاتورانو فکرونه لرم، زم باید انحصاري فکرونه لرم. دغه بل مسؤل یعنی مسلمانان یو بل سره کومک په دې کې کوي، نصيحت وایي دي ته او خیر خواهی ته هر یو مسؤل دی دغه خېګنه د پاره مشوره او نظر ورکړي. هر مسؤل خپل ماتحت یو خطاب لري، ملګری ته خطاب لري. دا د اختلاف په معنا نه ده، د مشورې نظر او فکر ورکول په معنا ده چې مثبت لا تمامېږي نه د منفي.